دا د کونړ ولایت ماڼوګي ولسوالۍ د کنډګل سیمه ده. دلته لسګونه کارخونو کې د لرګیو څخه د کور او دفترونو د اړتیا وړ توکو جوړېدو سربیره بېلابېل ښکلي او زینتي توکي جوړیږي چې په ځانګړې توګه یې کونړ ته د راتلونکو سیلانیانو پاملرنه راجلب کړي. د دې زینتي توکو جوړونکي او پلورونکي وایي د اسلامي امارت مسؤلین دي د کونړ خلکو د غلاسي صنعت ته وده ورکړي چې په دې کړنې سره به کونړ او په ټول هېواد کې د بهرنیو بې کیفیته توکو د زیاتوالي مخه ونیول شي. د اسلامي امارت نه دا غواړو چې دې صنعت ته وده ورکړي او د اسلامي امارت نه دا غواړو چې زموږ سامانونه لکه د بهر هېواد نه چې کوم سامانونه راځي باید زموږ هغه بهر ته لاړ شي. زموږ د دې لرغونه داسې شیان جوړېږي چې مثلا په کور کې هم استعمالیږي، په دفتر کې هم استعمالیږي. دې شګین ته چې اجازه ورکړل شي مطلب د خلکو ګټه ده، نور خلک به موږ سره مسؤل شي او خلک د کونړ دا یو نمونه شی دی چې مطلب خلک هر سړی کور کې کېدي ډېره کې کېدي چې مطلب خلک ته خوند والي. بل پلو کونړ کې همدغه ډول نورو سیمو کې هم ورته کوچنۍ کارخونې جوړې شوي او تر ډېره پکې د دې ولایت سلهاوو بېروزګاره خلکو ته د کار او خپلو کورنیو ته د حلالې نفقې د پیدا کېدو زمینه برابره شوي. تاریخ نامې په لرګیو کې د ښکلو ډیزاینونو او ګلانو جوړونکی دی. نوموړی وایي هر سهار 8 بجې دندې ته راځي او تر 500 افغانۍ روپۍ ګټي. دا په دې خوښ دی چې په کور دننه ورته کار شته او د خپلې کورنۍ د پالنې جوګه شوی. پیدا کېږي 250-300 ورځ پورې خبره 300-350-400 500 پورې لکه های سپیډ 500 روپۍ دی. خپل حلاله نفقه ګټم لکه خپل کور او دغه دپاره وړو بوجۍ او داسې غوړې او دغه دپاره حلاله رزق او دې باندې الله نه راضي. کار مې دا ګلکاري ده لکه ټوکایي دا میزونه المارۍ اشدارې سنګار میزې د وغیره دا سامان جوړو. د کونړ د لرګیو څخه دا جوړېدونکي توکي که اوس د هر کاله زینت او ښکلا ده خو ترڅنګ یې په کورني بازار کې د چینایي او نورو بې کیفیته توکو مخه هم نیولې ده. دا چې د دې زینتي توکو پلورونکو له کونړ څخه د هېواد دننه او بهر ته د همدې ښکلو او باکیفیته توکو د لیږد غوښتنه کوله په تړاو د کونړ کرنې او مالدارۍ مسؤلین د ځانګړې طرحې د جوړېدو خبره کوي. وایي دا طرحه د اسلامي امارت مشرتابه ته استولي او بیرته له رالیږلو سره سم به همدې لاسي صنعت ته پر ودې سربیره د هېواد دننه او بهر ته د لیږد اجازه ورکړل شي.